بسم الله الرحمن الرحیم. د حمزه بابا د ژوند درېمه برخه او درېمه حصہ. د دې نه مخکې مونږه د حمزه بابا د ژوند باره کې او د هغه د شاعرۍ باره کې، د هغه د تصوف شاعري او د پښتونولۍ باره کې څه لږ ډېرې خبرې کړې وي. نن به مونږ وو د حمزه بابا غزلګویي او د حمزه بابا اخلاقی شاعري. نو حمزه بابا وایي چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، او تشو د پښتو غزل ځوان زدي بابا کړم. نو د حمزه بابا غزل د پښتو د قدیم او جدید غزل ترمنځ پول ګڼل شي. دا ځکه چې د په غزل کې جدت او روایت څنګ په څنګ لیدې شي. د غزل زړو موضوعاتو لې نوې رنګ او نوې معنی ورکړي دي، او داسې نوې نوې تشبیهات او استعارات په غزل کې استعمال کړي دي چې د غزل ښکلا او ښایست کې بې حد اضافه کړې ده. او دا هم د حمزه بابا برکت دی چې نن د پښتنو غزل د نورو ژبو د غزلونو په شان ورستو نه دی. د پښتو غزل ته یو نوې تخیل، نوې لهجه او نوې ژبه وروبخله. د یو غزل څو شعرونه په دې ډول دي چې ښکلیا خان د خوشحالي کړه په تاوی به، ښکلیا خان د خوشحالي کړه په تاوی به، او که د غم پیټي په ما دی په چاوی به، او زر بار ورشه زد خوی د ښکلو، او ته چې وای پخلا نه دی پخلاوي به، او په سنگار د حمزه سو ګیسو د رازه مینه هسې هم بلا د بلاوي به. نو دا داسې قسمه شاعري او په نوې استعاراتو کې او په نوې تشبیهاتو استعمال کړ دی. لکه په دې شعرونو کې چې دی نو په مقطع کې د اوږدو زلفو تشبیه څومره په ښکلي انداز او نوي انداز کې د بلا سره ورکړې ده، یو قسم استعارې. او په یو بل شعر کې وایي چې د محبوب د ښکلي مخ د تشبیه د کشمیر سره او د تورو زلفو تشبیه د هندوانو سره ورکوي. نو هغه وایي چې سیر دیم زلفو ته د مخ په تمه، سیر دیم زلفو ته د مخ په تمه، او زه د هندوانو نه کشمیر غواړم. نو دا د هغه داسې نوي نوي استعارات او تشبیهات دا استعمال کړي دي. دا رنګې د دې نه علاوه هغه ښکلې شاعري کړې ده په غزل کې، او د انتظار لمحې او د محبت مزې په څومره ښکلي او زړه راښکونکي ډول بیانوي. نو وایي چې شوګیرې د خپل زنګون د پاسه خوند کا، شوګیرې د خپل زنګون د پاسه خوند کا، خو د خوب د پارستا زنګون په کار دی. او دا د حمزه بابا د غزل شاعري وه. د دې نه علاوه د حمزه بابا اخلاقی شاعري، نو حمزه بابا په اخلاقی شاعرۍ باندې ښه کار کړی دی. حمزه بابا په خپل کلام کې د سلوک او تصوف، حسن او مینې او پښتونولۍ او عشق محبت موضوع چړلې دي. نو اخلاقی او اصلاحي شاعري هم کړې ده. ستر پوهان ښاغلی قلندر محمد د حمزه بابا په هکله لیکي چې حمزه صاحب د احساس او انسانیت د دوستۍ په اعتبار صوفي او د عمل او د جدوجہد په لحاظ پښتون دی. نو د دې دواړو مخالفو عناصرو ګډون د حمزه بابا شاعرۍ ته ډیره لویه بخنه کړې ده. او همدغه وجه ده چې د حمزه بابا په کلام کې د تصوف موجودګۍ بلکې د عمل دخل په ذهن باره نه دی بلکې زړه راښکون لري. د دې نه علاوه حمزه بابا انسان ته د مهنت او مشقت درس ورکوي او د اوزګارتیا ژوند په مرګ حسابوي. لکه وایي چې سبق زده کړه د استاد د فطرت، د عالم د نظام ژوند د کفایت، او کفایت کې نه افراط او نه تفریط شته، په اوسط کې شته کمې نه زیادت. او دې نه علاوه د اتفاق او یووالي درس په داسې ښکلي او اثرناک انداز کې ورکوي چې انسان ورته حیران شي. د اتفاق د درس ورکولو سره سره د اتفاق برکت هم ثابتوي. لکه یو ځای کې وایي چې له ابره سره مل شي یخ بادونه باران راشي، چې له ابره سره مل شي یخ بادونه باران راشي، اتفاق په اسمان وشي په زمین برکت شي، بیا له لارې د کامونو د فنا منزل ته رسی، بیا له لارې د کامونو د فنا منزل ته رسی، اتفاق ور روح د ژوند قانون د حرکت دی. او یو رباعي کې د حیا په هکله وایي چې حمزه څه شي په دا کمال و زر لري څوک، حمزه څه شي په دا کمال و زر لري څوک، مالک د تخت و تاج یو لښکر لري څوک، په سترګو کې جوهر چې د حیا نه لري، ترې تخته په دنیا کې که کوثر لري څوک. نو د اخلاقو ستر علمبردارو او د اخلاقو یو ډېره ښکلې او په نوي انداز باندې شاعري کړې ده. لکه یو ځای کې وایي چې احساس په هر انسان کې د قبول لې، چې احساس په هر انسان کې د قبول لې، بس تکمیل د سړیتوب ته دا اصول لې،
تدې نه علاوه د همت درس په داسې انداز کې ورکوي چې زمانه که د پوار خو زور ته نه ده، زمانه ده که د پوار خو زور ته نه ده، او لاس یې واچوه ګریوان ته وار پیدا که، تصادم او ضبط چې نوي اواز نشته، وخت له کاره پیدا کېږي کار پیدا که. دغه شان ګڼ شعرونه د حمزه بابا په کلام کې موندی شي چې پکې عموما ټول انسانیت ته او خصوصا پښتون قوم ته د خپل اصلاح کولو او د ښو اخلاقو درس ورکوي. نو د حمزه بابا په غزل هم کار کړی دی، په اخلاقو هم کار کړی دی. امید د ویډیو به ستاسو خوښ وي. چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو ملګرو سره شیر کړئ. والسلام.